سلامونه نیکې هیلې دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ به اوسئ. دوستانو، نن سبا ډېرې مهمې سیالۍ روانې دي او په دغه حساسو شیبو کې ځینې تلویزیونونه بسکي بدلئ. ما سره چې کوم ډش ټي وي دی، دی ریموټ دی او زه غواړم چې د ملي سپورټس چې کومه بسکي بدله شوې ده، غواړم دغه بسکي په خپل ډش ټي وي کې څنګه کړمه، سیب یې کړمه. نو په دې ریموټ کې یو بټنه ده چې دې ته وایي ګوټو. تاسو ته وګورئ دوستانو، دې ته کومه بټنه وایي؟ ګوټو بټنه وایي. یو اس بي نه دی خو ګوټو یې لیکلی. زما ریموټ په دې ډول دی. نو فکر کوم اکثر ریموټونه به یو شان وي او دغه ګوټو بټنه به لري. راځو ملي سپورټس ته چیک کوو، بسکي ورکې نوې بسکي ورته ثبت کوو. دوستانو دا وګورئ، دا چینل کار کوي او چې زه کله ملي تلویزیون واما په دې شیشه باندې ماته راځي سکرامبل چینل. کله هم چې سکرامبل راغی نو د دې دا مقصد شو چې دا څه غواړي، بسکي بدله شوې ده، بسکي غواړي. نو زه دوستانو د ګوټو بټنه وام، د ګوټو. ګوره د ګوټو بټنه کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ دې کې یو ستونزه ده او تاسو ته دا طریقه ښیم چې په اسانۍ سره تاسې بسکي بدله کوئ. په دې ریموټ کې یو بټنه ده، دې ته وایي د مینو بټنه. دا مینو بټنه وهم او زه غواړم چې په دې طریقې سره څه وکړمه، زما چې کومې چینلې دا ریسټور کړم. د مینو بټنه مه وواله. نو دلته ګوره موږ ته څه رالل په پرده باندې؟ انسټالیشن دی، چینل دی، پرفارمنس دی، داسې سیټینګ دی. موږ به ځو چیش ته، مینو بټنه وهم او دلته بیا راځمه چینل ته او په چینل کې نه دی ډیلیټ آل او دلته ورته یس وامه. نو بیا څنګه کېږي؟ دا به بیا زما چینلې به ټولې ډیلیټ شي او چې کله ډیلیټ شولې بیا به څه کوئ تاسې؟ دوباره به بیا مینو ته راشئ. په دې طریقه چینلې ټولې ډیلیټ شولې بیا به راشئ. دا ځل به چینل ته نه ځئ، انسټالیشن ته به راشئ او په انسټالیشن کې به چېرته راشئ؟ انټینا سیټینګ ته او ښي طرف ته چې کوم غشی دی د ریموټ دا به ووهئ او دې سره څنګ کې تاسو ګوره دلته په دغه نیلا یا آسماني بټنه چې ده، دا د سکین رنګ چې کوم دی ستاسې ریموټ کې دا دی. دا به موږ ووهو داسې دغه شان. دا هم چې ووهو بیا به دلته راشو، دلته به سرچ نیټورک سرچ به آن کوئ او چینل ټیپ ته آل به کوئ او دلته به اټو سرچ، اټو سکین به وي یا اټو سرچ به وي. چې کله دا سټارټ کړو نو په دې به څه وشي؟ سرچ به شروع شي. چې کله دا سرچ کمپلیټ شو، اوس 2% دی، 16 له ورسېده، نو بیا به ته څنګه وکړي؟ دا به بیا یس کړي. د دې نه بعد چې ته بیا هم رالې، بیا به هم تا سره نورې چینلې به کار کوي. فقط آر ټي آی سپورټس، ملي سپورټس په ستا کار نه کوي. مخکې مې د ګوټو بټنه وهله، کار یې نه کوه. اوس ګوره د ګوټو بټنه وامه، کار کوي. نو دلته تاسې وګورئ دوستانو، دا بسکي ده. بسکي به تا آلریډي راخیستي او چې کله تا سره بسکي په ریموټ کې دا بټنې دي، دا حساب 1 2 3 چې ده د ریموټ نه وهلی شئ او بیا د ریموټ دا بټنې دی، دا د دې نه تاسو اے بي سي په دې باندې دباوئ او دا اے بي سي څنګه کېږي؟ بدلېږي درته. ګوره زه فرض وکړه زما اے په کار ده، همدا مخامخ بټنه وهم، اے شوه، بي شوه، دې کې دا بټنه وهمه. ګوره دوستانو، دغه بسکي ما دې ځای پورې ورسوله او بي شپږ اے پاتې ده، شپږ اے او دا اوکې کوئ او را به شئ سیف ته، داسې یس یې کوئ. خو هم کته چې ملي سپورټس بسکي چې کومه ما ورکړې وه او بالکل ملي سپورټس ما ته را څرګند شو. په بله ویډیو کې به دوستانو موږ او تاسې دا زده کوو چې څنګه کولی شو چې خپل ډش ټي وي ته فریکونسیانې بدلې کړو، چې لکه وطن تلویزیون د هغې فریکونسیانې بدلې شوي دي. نو زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کوئ او دا ویډیو هم شیر کوئ ملګرو سره، ځکه چې زموږ ډیری هیوادوال د کرکټ ډېر زیات مینوال دي او په نن سبا وخت کې بسکیانې ډېرې بدلېږي. دا یو رهنما ده، په دې خاطر مې تاسو ته دا ویډیو وکړه چې ما کمنټونه ولیدل د
وطن ټي وي او د ار ټي اس سپورټس ملي سپورټس تلویزیون په صفحو باندې ما د خلکو کمنټونه ولیدل دا ټولو سره شریک کړئ او زه غواړم چې نور ښایسته ویډیوګانې هم تاسو ته وکړم مننه